درنو لیدونکو په همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې راسره د پوهنتون استاد ضیاءالحق مدني او دغه راز د سیاسي چارو شنونکی اسلام الدین معارج دی چې تر څو شیبو پورې به په خپرونه کې راسره یو ځای شي. ښاغلی مدني بحث غواړم تاسو نه راپیل کړم او تر څو چې معارج صاحب اړیکه وصلېږي، باور مو څه دی د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا نه د اسلامي امارت په اوسنیو او پخوانیو چارواکو باندې د ویزې د ورکړې په برخه کې د نویو محدودیتونو لګول په څه معنی باندې؟ آیا د نړیوالې ټولنې لخوا د فشارونو ګزینه د عملي کېدو په حال کې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شریفي صاحب ورور تاسو ته، میلمنو ته، تخنیکي همکارانو ته، د طلوع نیوز ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوم. امریکا جمع افغانستان دا د نړیوالې ټولنې دوه کورونه دي چې د امن په صورت کې به یې دغه ټوله نړۍ په امن وي. خو زه په تاسف سره باید ووایم چې امریکا همیشه خپل مستکبرانه، ظالمانه، جابرانه پرېکړې غواړي چې بدون له قید و شرط نه هغه څه چې د ده زړه غواړي په ټوله نړۍ باندې بالخصوص پر افغانستان باندې دا تحمیلي شکل باندې تطبیق کړي. امریکا هیره کړې ده چې دلته په شل کلن اشغال کې دوی په ګونډو شوي دي، دوی ماته خوړلې ده او دوی ته د افغانانو هغه خوی او خاصیت معلوم سوی دی. افغانان د زور خلک نه دي، افغانان د جبر خلک نه دي. افغانان سره ښه تعامل که هر څوک وي، هغه که د امریکا لخوا وي او که د نور نړۍ لخوا وي، افغانان یې هرکلی کوي. دلته ډیپلوماتیکه ژبه موجوده ده، نړیوال سټیج شته. دوی کولی شي چې هر مشکل یې وي دغه خپل مشکل له نړیوال سټیج له ادرس نه او ډیپلوماتیک ژبې له ادرس نه دا له افغانانو څخه حل کړي. ډیپلوماتیک ژبې څومره ګټه پورته شوې ده؟ واقعا دغه فرصتونه چې نړیواله ټولنې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې په ورسره ملګرو ملتونو له اسلامي امارت سره محتاطانه چلند کړی دی، ښایي د همدغه تعامل دپاره وي، څومره د فرصت نه ګټه پورته شوې؟ ګوري دلته امریکا همیشه غواړي دلته بهانه طلبي وکړي په افغانستان کې. دوی په مختلفو بهانو باندې غواړي چې پر افغانانو باندې یو نوع فشار راوړي. یو ځل دوی وایي چې دلته همه شمول حکومت موجود نه دی. اوس دوی غواړي چې د ښځو مدافعین، زه حیران په دې یم چې هغه ټولنه چې خپله دوی د بشر ټول حقونه تر پښو لاندې کړي دي، زموږ د خویندو ټول حقونه دوی تر پښو لاندې کړي دي، هغه نن راځي زما د افغان میرمنې حقونه دوی غواړي. دوی هیره کړې ده چې زما خور، زما افغان میرمنه چې ده هغه د حضرت فاطمې رضی الله عنه، حضرت عایشې رضی الله عنه د ژوند تفسیر لوستی دی. د دې لپاره ستا دغه دروغجنه مدافع او دروغجن دعوه چې ته غواړې چې د افغان جونو مدافع واوسې، دغه دروغجنه دعوه د کومه ګټه دلته افغانانو ته نه لري، نه افغانانو جونو لپاره ده. دا یو سیاسي غواړي چې د سیاسي لارو نه یو نوع فشار راوړي په مختلفو نوعو باندې، پر افغانانو، پر مشرانو باندې، پر ټولو بلکې بل ټول افغانانو. تاسې دغه بندیزونه وینئ، د دو بندیزونو قیمت څوک ورکوي؟ خو همدغه افغانان یې ورکوي. چیرې دوی چې د هر بندیز لګولی دی دوی دغه متضرر شوي دي، افغانان متضرر شوي دي. هیڅ وخت هم داسې نه دي شوي چې دوی مستقیم په یو فرد باندې کړی وي هغه متضرر شوی، بلکې دا همیشه دوی دغه بندیزونه چې کړي دي دوی د دې بندیزونو په پایله کې خپل افغانان متضرر شوي دي. افغانان متضرر شوي، عام ولس متضرر شوی ستاسو په وینا باندې. اوس اسلامي امارت واکمن دی او اسلامي امارت هم د یو مسؤل نظام په توګه د واکمنانو په توګه باندې د دې مسؤلیت لري چې خپل ولس ته خدمات وړاندې کړي، خپل ولس په راحت کې وساتي. څه کول پکار دي؟ څنګه یوه ژبه باید وکارول شي چې نړیوالو ته قناعت ورکړلی شي او بالاخره نړیوالو ته نور دغه بهانې او پلمې پرېنږدي چې د هغې په وسیله باندې افغانان نور هم وکړېږي او وزبېښل شي؟ ګورئ، لومړی خو موږ د اسلامي امارت پر مشرانو باندې دا غږ کوو چې زر تر ژره دغه د مکتبونو نور هره موضوع چې ده دا زر تر ژره حل کړي، تر څو نور دغه د نړیوال لاسپیکر بند شي او نړیوال نور ونه شي کولی. همیشه دوی دغه د سیاسي افزار په حیث باندې که هغه ښځې دي که هر څوک دي د سیاسي افزار په حیث باندې دوی له هغونه استفاده کړې ده او د هغو له ادرس نه یې خپل غږونه جګ کړي دي. ګورئ، موږ خواږه یو. خو ګورئ، تاسې وګورئ د افغانستان د اسلامي امارت دغه د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه به مو لیدلې وي چې دوی وایي چې موږ ډیپلوماتیک ژبې ته ژمن یو او غواړو چې د هر مشکل چې موجود وي موږ دغه مشکلات د ډیپلوماتیک له لارو تاسې نه حل کړو. اما دا چې دی غواړي چې هر نظر چې د امریکې په ذهن کې وي یا د نور نړیوالو په ذهن کې وي دوی دا پر افغانانو باندې تحمیل کړه. څه باور لرئ ښاغلی مدني چې د څه باندې 18 میاشتو په تېرېدو سره هغه ډیپلوماتیکه لار یا ژبه لا هم پیدا نه شوه چې هغه وکړی شي د دغې ستونزې غوټه خلاصه کړي؟
افغانانو همیشه ویلي دي چې موږ ډیپلوماتیکه ژبه غواړو. دا چې نړیوال یې نه غواړي دا اصلا مشکل د دوی دی. زه حیران په دې یم چې دغه اسلامي هیوادونه ولې یو پول نه واقع کیږي تر څو د افغانستان تصویر په ښه شکل باندې ټولو نړیوالو ته وړاندې کړي او نړیوالو ته ووایي چې افغانستان اوس د امن کور دی. اوس خو موږ تاسې وینو چې د افغانستان واکمن مشران ټول هره ورځ دغه په بار باندې موږ له ټولو نه اورېدلي وایي چې موږ ډیپلوماتیکه ژبه غواړو، موږ غواړو ښه تعامل له نړۍ سره غواړو، ښه تعامل له ټولې دنیا سره غواړو. دا چې اوس نړیوال نه غواړي چې د دوی سره ډیپلوماتیکه ژبه پیدا کړي او همیشه غواړي چې له یوه بهانو له څو بهانو مختلف بهانو ولې نړیوال نه غواړي؟ باور مو څه دی؟ نړیوال د څه په لټه کې؟ په اصل کې ګورې که دغه د ښځو موضوع مطرح وي په دې ځای کې موږ تاسې دغه شمالي کوریا وینو، هلته خو د دوی په اند باندې دغه د ښځو حقوق ښه سم تامین شوي دي، په چین کې سم تامین شوي، په ایران کې سم تامین شوي دي. ولې بیا دوی غواړي په دغو هیوادونو باندې هم تحریمونه لګولي دي؟ خو دلته اصلا د دوی مشکل دا دی، دوی غواړي چې په ټوله نړۍ کې که سیاسي وي که اقتصادي وي دا نظامونه په خپل واک کې ولري. که سیاسي نظامونه وي باید دغو ټاکنې د دوی په لاس کې وي، هغه نظام د دوی په خوښه باندې تعیین سي، او که اقتصادي وي دوی غواړي چې د ټولې منابع د ټولې نړۍ د دوی په لاس کې وي. که نه وي خو دا چین کې د دوی په اند باندې هغه غربي حقونه ټول ورکړل شوي دي. ولې باوجود د دوی همدغو مواردو ته په پام یا د امریکا دغه نیت ته په پام باندې بالاخره څه ډول یو سیاسي جوړښت یا سیاسي دستګاه ته ضرورت دی چې هغه رامنځته شي او بالاخره د هغې په اساس باندې هم خپلې ملي منافع ساتل شوي او هم دوی ته قناعت ورکړل شوی وي څو د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي؟ خو دا خو موږ بار ویلي دي، نړیوال ته ټولو ته موږ ویلي دي چې دلته ډیپلوماتیکه ژبه موجوده د اسلامي امارت مشرانو تاسې دوی وایاندان دلته موږ له سکرینونو هره ورځ وینو، دوی وایي چې ډیپلوماتیک هغوی وایي دخوا ته بیا امریکا وایي چې دوی د اسلامي امارت اقداماتو ته په پام باندې قضاوت کوي. خبرې او عمل فرق لري. ګورئ دوی دلته دقیقه سروې په افغانستان کې تر اوسه پورې نه ده کړې. موږ تاسې دلته په افغانستان کې ژوند کوو، د وضعیت خپله له نږدې نه هره ورځ څارو، هره ورځ موږ تاسې وینو په کومه برخه کې مثلا دوی غواړي چې هغه کار دی چې کوم د دوی په نظر کې دی، دوی په ذهن کې دی، هغه تر اوسه پورې ترسره شوی نه دی. دوی وایي د ښځو د نجونو زده کړې د دوی دپاره سرې کرښې دي. خو دغه موضوع موږ بار له اسلامي امارت ویلي دي، خو موږ تاسې ګورئ د اسلامي امارت دا یو راز دی تر اوسه پورې. موږ هم دا غواړو د یو افغان په حیث باندې اسلامي امارت باندې بیا هم غږ کوو چې زر تر زره دغه موضوع حل کا، دا معما حل کا. دې دومره نړیوال غږونه چې کړي دي چې ټول نړیوالو سې دا بهانه ده چې موږ د جونو حقونه غواړو. هغه کسان چې په نړۍ کې تر ټولو ستر د بشر جابرانه ناقضین دوی دي، نن دوی ادعا کوي چې موږ د ښځو د حقونه غواړو. خو په تعصب سره خو اسلامي امارت باید په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي او زر تر زره یوه د حل لاره دې دپاره پیدا کړه تر څو زموږ خویندې په ارام فضا کې مکتبونو ته لاړې شي او نور هره موضوع چې موجوده وي دلته په افغانستان کې حل سي. باور مو څه دی ښاغلی مدني؟ ولې امریکا بالاخره دغه ډول بهانې په وړاندې نیسي او د اسلامي امارت په وړاندې خنډونه جوړوي؟ مخکې ما تاسو ته وویل چې امریکا او نړیوال دوی غواړي چې همیشه په ټول افغانستان په ټوله نړۍ باندې دوی یو سیاسي واک ولري. خپل نظریه تاسې ولیدل څه وخت مخکې دوی یو لیست افغانستان مشرانو ته ورکړی و چې دغه کسانو ګمارنه باید وسي. هغه کسان ول چې هغه د افغانستان ملت یې نه غواړي، هغه تکراري څیرې وې، هغه څیرې وې چې دلته په تیر شل کلن تاریخ کې دوی لانې په هیڅ څه باندې صرفه ونه کړله. دغه ټول کارونه دا څیرې خپل افغانان نه غواړي. ولې دوی بیا هم په دې باندې بار تاکید کولو چې دغه کسانو ته په دې کابینه کې ځای ورکړل شي. یعنې دوی همیشه غواړي چې هغه خپله نظریه پر ټوله نړۍ باندې د تحمیلي شکل باندې تطبیق کړي. درست. اوس د ښوونځیو د بندېدو مسله که یاده کړو یا هم د نجونو د زده کړو د ښځو د زده کړو موضوع، دا هغه څه ده چې اسلام حق ورکړی او افغانان هم د دې غوښتنه کوي. آیا دغه بحث د دې اړتیا وینئ چې نړیوالو سره په دې باندې خبرې وشي؟ په لومړي سر کې خو دا د خپله د افغانانو د کورنۍ موضوع ده چې باید حل سي. په دې کې د بهرنیانو ته ضرورت هم نشته چې دوی موږ ته مشورې راکړه او یا مداخله وکړي. لیکن د اسلامي امارت مشرانو ته دا پکار ده چې دغه موضوع زر تر زره حل کړي، ځکه موږ هم همدا وایو دغه خویندې ته زر یوه زمینه برابر شي یا د حل لاره ورته موجوده سي یا داسې یو بدیله لار د هغو دپاره موجوده سي تر څو پورې نور دغه مخالف غږونه مطلق شکل باندې بند شي. یعنې موږ هم غږ کوو د یو افغان په حیث باندې د اسلامي
اسلامي امارت پر مشرانو باندې د غږ کوو چې زر تر زره پورې زموږ خویندو ته یوه زمینه برابر کړي، د حل لاره موجوده کړه ورته چې تر څو وکولی شي دوی ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي. خو زه په دې اند یم انشاءالله اسلامي امارت په دې برخه کې جدي کار روان کړی دی، د دې لپاره به یوه بدیل لاره د حل لاره پیدا کوي. مثلا تاسې څو ورځې مخکې ولیدل چې دغه کورسونه دوی یو څه وخت لپاره بند کړل، لیکن په بدل کې ډېره ښه یوه بدیل لار جوړه کړه ورته. مثلا هغه ټایمونه یې جلا کړل چې په هغو کې به د ښځو او د نارینهو ټول ټایمونه جلا وي، دا یوه ښه بدیله لار ده. موږ ټول افغانان هم دا غواړو، لیکن دا چې په مطلق شکل باندې اوس بند اسلامي امارت نه دا جدي غواړو چې زر تر زره دا موضوع حل کړي او خویندې وکولی شي په ښه فکر باندې. او اوس ښه الحمدلله ډاډمنه اسلامي فضا هم موجوده ده، دوی لاړ شي هغه خپل تحصیل ته ادامه ورکړي او د نړیوالو د غږونه نور بند شي. ښه نړیواله ټولنه وایي که بالاخره امریکا بهرنیو چارو وزارت البته په ځانګړې توګه وایي چې که اسلامي امارت په خپل دریځ باندې پاتې شي دوی به یې ملاتړ ونه کړي. امریکا همیشه غوښتي دي چې خپله داسې یو شکل دیکتاتورانه فیصلې یا د فشار له لارې په ټوله نړۍ باندې بالخصوص په افغانستان باندې وکړه. تاسې به دا شل کلن جګړه کې تاسې ولیدل دوی د اسلامي امارت مشران ټول بندیان کړي ول، په ګونتنامو کې ول، هېڅ صرفه دوی له هېڅ ظلم نه ونه کړله، دا یې وکړل. لیکن بالاخره جنګ قرار نه سو، ولې دوی دا ادعا کړې وه چې موږ به په افغانستان کې جنګ مکمل ختموو او له منځه به وړو. ولې باوجود د دو جنګونو شدت پیدا کړلو که دوی چېرته یوې ډیپلوماتیکې لارې او نړیوال سټیج له ادرس نه دوی د اسلامي امارت له مشرانو سره دغه خبره حل کړه، اسلامي امارت هم دوی دپاره دا جوګه برابره کړې ده چې دوی له ډیپلوماتیکو لارو چارو نه خپل موضوعات ورسره حل کړي. ښه ښاغلی مدني، باور مو څه دی که دغه ډول بندیزونه یا محدودیتونه لګول کېږي د دې اغېز به په عام ولس باندې څه وي؟ موږ تاسې اغېز نن ورځ باندې وینو، په اقتصاد باندې هم اغېز کړی دی، زموږ سیاسي برخو باندې هم اغېز کړی دی، دغه ټول متضرر افغانان کېږي. موږ تاسې خپل افغانان دغه خپل اعتبار په نړیواله سطح هره ورځ روزانه یعنی له منځه ځي. یعنی دا تاسې وینئ د اقتصادي وضعیت هم تر ډېره بریده پورې کم شوی دی او دا رقم زموږ سیاسي روابط له ټولو نړۍ سره دغه خپل اعتبار کوم چې موږ په نړۍ کې لرو هغه مو ورځ تر بره کمیږي. نو د دې لپاره ښه خبره دا ده، بهتره خبره دا ده چې زر تر زره حل لاره ورته موجوده شي تر څو د افغانانو له دغه تضرر نه ووځي. بله، بلینکن وایي چې که اسلامي امارت خپل دریځ بدل نه کړي د دوی دغه اقدامات به بالاخره د اړیکو هغه پرانیستی ور هم بند کړي. دغو مواردو ته په پام باندې اوس اسلامي امارت ته کوم اقدامات لازم دي چې هغه ترسره کړي؟ اسلامي امارت څنګه کولی شي دغه پلمې او بهانې چې نړیواله ټولنه د افغانستان په وړاندې نیسي د هغو دپاره د پای ټکی ومومي؟ اسلامي امارت باید په داخل د افغانستان کې هر هغه څه چې نړیوال باید هغه موږ ته ونه وایي، خپله په داخل کې موږ تاسې وینو افغانان یو هر څه په خپلو سترګو باندې وینو، هر مشکلات چې موجود وي اسلامي امارت د هغو دپاره یوه ښه بدیل لاره برابره کړي او یوه ښه زمینه ورته برابره کړي تر څو وکولی شو یعنې نړیوالو سره هم خپل روابط سم کړو، خپل ډیپلوماتیک ژبه هم پیدا کړو ورسره. نو دا اسلامي امارت ته خپله په کار ده چې دوی وکولی شي چې یوه ښه زمینه د دې لپاره برابره کړي. مننه ښاغلی مدني، لکه څنګه مو چې د خپرونې پیل کې ویل درنو لیدونکو د سیاسي چارو شنونکی اسلام الدین معرج راسره د سکایپ له لارې وصل شوی دی. ښاغلی معرج ستړي مه شئ، کورمدان چې بلنې ته مو په خپرونه کې مو ګډون وکړ او زموږ بلنه مو منلې ده. ښاغلی معرج باور مو څه دی د امریکا بهرنیو چارو وزارت له خوا نه د اسلامي امارت په اوسنیو پخوانیو چارواکو باندې دغه د ویزې د ورکړې په برخه کې د محدودیتونو لګول په څه معنا باندې دي او د دې اغېز په روابطو باندې څنګه ارزوئ؟ سلامونه، نیکې هیلې، زموږ سهار ستاسو د هم وخت په خیر وي. ډېره مننه. ټولو حاضرینو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. په بښنې سره چې زه لږ ناوخته پروګرام ته راورسېدم، په دې هیله چې زما کوم نظر یا خبرې تکرار نشي، یعنې په دې معنا چې ملګرو او عزیزانو مخکې هغه نظریات نه وي ورکړي. وایم چې دا د لومړي ځل لپاره نه ده چې په ځینو چارواکو یا نه یوازې زموږ په هیواد بلکې په ډېرو هیوادونو کې دغه محدودیتونه او قیودات همیشه یا تحریمونه د یو فشار په شکل باندې
واردېږي یا لګېږي. نو دا البته د ما په نظر ښاغلی مارج بخښنه غواړم د دمې وخت راورسېدی، تاسو مو خبره مه هېروئ. دمې نه وروسته به په همدغه موضوع باندې بحث ته دوام ورکوو. درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو، تر دمې وروسته هم بحث دوام لري. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست، بحث مو دوام لري. ښاغلی مارج بخښنه غواړم، مهرباني خپل خبرو ته دوام ورکړئ. نو بناءً دغه هیوادونه د خپلو تعاملاتو یا خپلو اهدافو او ستراتیژیکو موخو ته د رسېدلو په خاطر باندې د تحریمونو یا محدودیتونو قیوداتو وضع کولو ستراتیژي یا پالیسي همیشه پالي، لکه چې پر اوسني سرپرست امارت د افغانستان په ادارې د ویزې اضافي محدودیتونو اعلان او یا د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري او بنسټیزو ازادیو ته د درناوي په نامه باندې په دغو سختو بحراني اقتصادي وضعیت او حالت کې په افغانستان باندې دغه تحریمونه وضع کول. البته دا له څو اړخه کولی شو چې وارزوو، مثلا د سیاسي اړخه یا همداشان له ډیپلوماتیک اړخه او فرهنګي اسلامي اړخه. زه به په لږ ټکو کې د سیاسي اړخ اول یاد کړم چې لکه څنګه چې په هیواد کې هم ښکارېږي که چیرې دا پوځي فشارونه یې، جګړې یې، انتحارونه یې، یا دا هم د قدرت ته د رسېدو یوه وسیله وي، همداشان دغه تحریمونه کېدلی شي د یو فشار په توګه بیا په ځانګړې توګه که واضحه ووایو، هغه البته تاسو پوهېږئ موږ تاسو چې دلته په افغانستان کې د دوحې تړون ډېر زیات مطرح و او د هغه ټولې مادې نه دي عملي شوي او دغه محدودیتونه د یو فشار په توګه چې هغه ټول هوکړې عمل ته ورسیږي ترسره کیږي. ګرچې بل مقابل د افغانستان اسلامي امارت سرپرسته اداره په ځانګړې توګه بهرنیو چارو وزارت په ډاګه دې مسلې ته اشاره کړې ده چې دوی د دوحې هغه پرېکړو ته او په ضمن کې ډیپلوماتیک حل غوښتی دی. ګرچې د ډیپلوماتیک لارو څخه د دې مسایلو حلول یو څه تر سوال لاندې راځي، ځکه دغه ډیپلوماتیک روابط لا تر اوسه په رسمي شکل وجود نه لري. خو په هر حال ډیپلوماتیک مسایل لا تر اوسه وجود نه لري او فشارونه په خلکو باندې واردېږي چې نتایج به دلته په لنډه ووایم. تاسو ګورئ چې د خلکو لرېوالی له اسلامي امارت څخه دلته په څرګنده توګه په ځانګړې توګه د میرمنو لرېوالی چې د افغانستان حتی ویلی شو تر 50 سلنې ډېره برخه تشکیلوي. نو تاثیرات طبعا په دویم سوال کې تاسو وپوښتل یا پوښتنه کې چې حل لاره څه ده یا نتایج به څه وي. نتایج البته عملا نن په افغانستان کې لیدل کېږي چې د فقر، لوږې، بیکارۍ او ډېرو نورو ستونزو او مشکلاتو رامنځته کېدل دي او حل لاره طبعا لکه څنګه چې خپله اسلامي امارت هم دې ته اوس پام شوی دی چې د نړیوالو سره کومه هوکړه چې کړې وه هغه باید عملي کړي. بناً هلته خو ویل شوي وو چې یو ولسمنلی نظام باید رامنځته شي چې په هغه کې متخصص کادرونه باید کار وکړي. نو بناً د دې لپاره نه یوازې نړیواله ټولنه او اسلامي امارت اداره په خپلو کې سره تماسونه یا اړیکې لري یا یو بل څاري، بلکې په کور دننه او بهر افغان ټولنې، افغان روڼ اندي، هغه کسان چې د وطن حلال بچي او مسؤل دي هم د دې ټکي ته متوجه دي او
ورځ تر بلې مختلف حرکتونه لکه ملي جرګه چې یو دودیزه ګزینه یا یو بدیل کېدلی شي چې هغه د ټولو لپاره د منلو وړ وي، نو دا یوازینی حل لاره ده چې نه یوازې نړیوال خبرې یا گفتمان دلته په منځ کې قوي شي، بلکې افغان هغو کډرونو ته چې دغه تعامل له نړیوالو سره جوړ کړی شي او یو اسلامي شرعي ولې د نړیوال ستاندرد نظام رامنځته شي ترڅو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کېښودل شي. ښاغلی مارج، ستاسو په نظر باندې بالاخره افغانستان ته د ملګرو ملتونو دوه چارواکو په وروستیو کې سفرونه درلودل، هغوی هم تر ډیره پورې لکه څنګه چې اوس د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ښځو په ځانګړې توګه نجونو د زده کړو مسایل دوی ته سرې کرښې دي. په همدغو مسایلو مواردو باندې هغوی د اسلامي امارت له چارواکو سره لیدنې کړي دي، خبرې کړي دي. باور مو څه دی د امریکا بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام ته په پام باندې آیا نړیواله ټولنه یا ملګري ملتونه ناهیلي شوي چې دغسې اقدامات کیږي؟ مننه. زما په اند باندې نه یوازې دلته د ملګرو ملتونو او اروپایي ټول، بلکې تاسو ولیدل په دې وروستیو کې د شانګهای غونډه هغه اقتصادي کنفرانس کې، همدارنګه د اسلامي نړۍ کنفرانس او علماو غونډې، حتی د جاپان هیواد په ځانګړې توګه که تاسو په رسنیو کې لیدلي وي، زموږ د ګاونډیو هیوادونو بیا په ځانګړې توګه د پاکستان سیاسي کړیو، هغه که د پښتونخوا سیاسیونو لکه محسن داور او افراسیاب خټک په دې هکله ډېرې خبرې وکړې. نه یوازې د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ څو ځلې دا اړیکې تامین کړي دي، بلکې تاسو ولیدل چې د اروپایي ټولنې پخواني استازي افغانستان ته هغه هم دا خبره یاده کړه چې نور نړۍ ډېر زیات دا مسؤلیت نه احساسوي چې د افغانستان په برخلیک کې برخه واخلي. خپل افغانان دي چې باید خپل برخلیک او خپل راتلونکی په خپله وټاکي. نو بنا دغه ټولو منډو ترلو ته له دوه اړخه وګورو. له یوې خوا موږ نړیوال بحران هم نه هیروو. دلته د شمالي کوریا او د چین روسیې هغه ګډ دریځ چې غوره کړی دی، یا هغه فشارونه چې نن سبا تاسو ولیدل په ایران باندې یا په پاکستان باندې نن واردېږي، او د دغو ناستو او خبرو اترو د پردې تر شا بل پروګرام نړیوال پروګرام دی. هغوی نه یوازې افغانستان ته یا ګاونډیو هیوادونو ته سفر کوي، بلکې دوی په همدغه سفرونو کې نور هغه ستراتیژیک مسایل چې په راتلونکي کې به دلته واقع شي هغه هم تر نظر لاندې لري، لکه حتی د چین سره د مستقیمو مخالفتونو چې دوی اوس پیشبیني کړې ده چې په 2025 کال کې به دلته خدای مکړی ولو بله جګړه راواردېږي. یا دغه نورې خبرې چې تاسو واورېدل په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د هیواد استازي د افغانستان تقریبا په استازیتوب باندې اکرم خبره وکړه چې هلته برعکس د افغانستان نماینده وتوانېده چې د هغې خبرې د اصلاح لپاره د سوء تفاهم د حل لپاره خپل نظر وړاندې کړي، چې بیا وروسته البته د افغانستان اسلامي امارت هم حد اقل یو غږ پورته کړ په دې اړوند ده. بنا داسې په لنډه ووایم دغه تګ راتګ دا په ټوله کې ګټه لري، خو زموږ به نقص په دې کې وي، یعنې د افغانانو چې وخت پکې تېرېږي. تاسو ګورئ سخت ژمی، اقتصادي بحران، هغه تشویشونه چې د افغانستان د برخلیک لپاره، او له بلې خوا دښمن هم په ورځ تر بلې هغه خپل قوت زیاتوي، او سیمایز بحران هم تاسو ګورئ خپله دغه په پېښور کې د داسې یو خونړۍ پیښې رامنځته کېدل، یا خدای مکړه نن سبا د دغو لوبو یا چې زه ورته د سیاسي فشار یا پوځي فشار په شکل باندې یو بل قناعت ورکول دي.
د دې د مخنیوي لپاره ضرور دي چې داسې ناستې او حرکتونه وشي. زما وړاندیز ټولو ته البته افغاني اړخ ته دا دی چې د اوسنۍ اسلامي امارت سرپرسته اداره هم باید دې ټکي ته پام وساتي چې له یوه لاسه ټک نه خیږي. د بل ډول هغه تعامل چې نړیوالو سره غواړي تکمیل کړي دغه له خپله په کور دننه له افغانانو سره سرته ورسوي او یوې هوکړې ته ورسېږي. هغه متخصص پاک ژمن وطن دوست افغانان په ګوته کړي او بیا وروسته په ګډه کولی شو چې نړیوالو ته هم قناعت ورکړو او داسې د متقابلو ګټو په نظر کې نیولو سره، خوندي ساتلو سره، ملي ارزښتونو ته په نظر نیولو سره دغه وضعیت بېرته عادي شي او وضعیت بالاخره عادي کېدونکی ده. دلته هیلې شته، فقط لږ ټوکلي ګامونه باید پورته شي. ډېره مننه ښاغلی مهاراج کور ودان. ښاغلی مدني ستاسو په اند باندې اوس اسلامي امارت لکه مهاراج صاحب هم ځینو مواردو ته اشاره درلوده چې تاسو هم په لومړیو خبرو کې ویل چې امریکا یا نړیواله ټولنه دغه اقدامات د سیاسي فشارونو لپاره کوي. اسلامي امارت څنګه کولی شي له دغو سیاسي فشارونو ځان خلاص کړي؟ مننه. مهاراج صاحب ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. هغه وویل چې باید دلته په افغانستان کې وخت خوشي ونه سي او هغه اهل خبره کسان راوغوښتل سي، د هغوی خپل نظرونه وغوښتل سي او یوه ښه د بدیله او د حل لاره د دې لپاره پیدا سي، تر څو پورې موږ نورو نړیوالو ته امریکا او یا نور د دوی متحدینو ته دغه موقع ورنکړو چې دوی پر موږ باندې انتقادونه وکړي. یعنې په خپل داخل د افغانستان کې موږ الحمدلله داسې ښه متخصصین لرو، علما لرو چې هغه بېطرفه دي، یعنې هېڅ طرف باندې هم دوی تړاو نه لري، نه هم د کوم طرف طرفداري کوي. دوی هغه خپل حقایقو پر بنا باندې خپلې فیصلې کوي. نو که دغه کسان راوغوښتل شي، د دوی نه یوه ښه نظریه وغوښتل شي، یوه ښه د حل لاره ترې وغوښتل شي، نو دا به یوه ډېره ښه لاره وي. ګورئ امریکا خپله غواړي چې دلته د افغانانو حساسیتونه راوپاروي. کله تاسو ویل د افغانانو میرمنو لپاره داسې څیرې د نماینده او د استازي پر حیث باندې ټاکي چې هغه څیرې ډېرې دلته نفرت انګیزه دي، دلته د افغانانو لپاره بیخي هغه د منلو وړ نه دي. تاسو وینئ دوی هغه رنا امیدي ده که څوک ده، دغه رقم کسان چې دوی په افغانستان کې ډېر تکرار سوي دي، د اکسپایر دي، دوی نور افغانان نه غواړي. دوی پرته له دې نه چې د افغانستان پر جنګ باندې خوشحاله او دوی خپلې ګټې ترې پورته کړي، نور د افغانانو پر غم باندې نه دي. او نن نړیوال د موږ افغانانو له غم نه مړه دي چې دوی داسې دوی وغواړي چې مثلا دوی ځان خواخوږي یا مدافعین معرفي کړي. لیکن باید وخت کوشي ونه سي، خپل افغانان سره راغونډ شي او متخصصینو د دونه یوه ښه نظریه وغوښتل سي او بدیل لار د دې لپاره پیدا شي. درست. مننه ښاغلی مدني. ښاغلی مهاراج باور مو څه دی بالاخره وخت چې نړیوالې ټولنې سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه وي، څنګه کیدای شي مثلا اشاره مې د اسلامي امارت چې په ځلونو د دې غوښتنه هم کړې هغلته په ملګرو ملتونو کې د دوی استازي ته د څوکۍ نه ورکړه ده، که هغلته دوی خپل استازی ونه لري څنګه کولی شي خپل غږ یا هغه د تعامل ګډه ژبه هغلته نړیوالو سره شریکه کړي؟ مننه کوم. زما په نن ورځ نړۍ هغه پخوانۍ نړۍ نه ده چې د یو جلا کور او جلا خطې یا هیواد په توګه دا هیوادونه وشمېرل سي او ورته وکتل سي. برعکس نن ډول ډول سیستمونه یا ساختارونه تشکیلات را جوړ دي چې غږونه هر چیرې رسیږي. که پخوا یوازې داسې قیاس کېدو چې د افغانستان یا د هیوادونو ډیپلوماتیکې کړۍ ادارې یا په اصطلاح سفارتونه او نمایندګۍ کولی سي د یو هیواد غږ هغه ادارو یا انسټیټیوشنونو ته ورسوي کوم چې دوی سره روابط لري، پروتوکولونه لري او اړیکې تامینوي. برعکس نن تاسو ګورئ چې اول خپل افغانان تقریبا تر 115 هیوادونو نه په ډیرو کې او د هر هیواد په ډیرو ښارونو کې اوسېږي او هلته دوی ځان ته خپلې ټولنې جوړې کړي دي. دوی په مختلفو برخو کې فعالیت لري، اکاډمیک فعالیتونه لري، فرهنګي کلتوري فعالیتونه لري، حتی پټ او ښکاره سیاسي فعالیتونه لري، لاریونونه کوي
او نن ورځ حتی د نړۍ په پارلمانونو کې د نړۍ په ډیرو ادارو کې افغانان غړیتوب لري او غږ یې اوچت دی. بیا دغه ترڅنګ ډېری هیوادونه داسې هم دي چې هغوی خپل دوستان لري، دوست سازمانونه لري، دوست کړۍ لري، دوست ګوندونه لري چې هغوی د هغوی په واسطه هم کېدلی شي چې دا غږ تر هغو پورې ورسیږي. نو بناً نن ورځ نړۍ که چیرې د ګلوبلایزیشن خواته روانه ده او دا لوی کور لکه یو کوچنی کور دی او دا باید نه هېروو چې د افغانستان اوسنۍ اداره هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، اما نړیوال د افغانانو سره مستقیم اړیکې لري. تاسو ګورئ هغوی راکړې ورکړې لري، تګ راتګ کوي، خپل اقتصادي کومکونه کوي. دا په دې معنا نه ده چې تاسو وفرمایئ چې ګویا دغه غږ څنګه هلته ورسیږي. د افغانستان هغه نماینده چې هلته دی هغه هم د تیر رژیم نماینده دی، امکان لري د هغو د ګټو یا د بهرنیانو د ګټو لپاره به هم کار ترې اخیستل کېږي. بنان مخکې هغه زموږ دوست هم وویل تاسو ولیدل چې نن د افغانستان لپاره په ناروې کې کوم انسټیټیوټ د محبوبه سراج او نرګس محمدي کاندیدېدل د نوبل جایزې ته. آیا دا خپل یو تعامل یا راکړه ورکړه نه ده؟ زه فکر کوم چې زموږ غږ اوچت دی، هغه چې له افغانانو سره دي. په دې خبرېږو چې موږ په هېواد کې له دې کړیو سره او خپله کور دننه او بهر اړیکې لرو. بنا دا غږ دلته هم شته. مننه ښاغلی مارج، بیرته راګرځم جنبندي کې. ښاغلی مدني غواړم بحث را جنبندي کړم. د حل لارې په توګه به تاسو وړاندیز څه وي؟ لومړی موږ اسلامي اماراتو نه دا غواړو لکه مخکې چې ما وویل چې دلته بېطرفه کسان موجود دي، دوی د ټول راوغوښتل سي د دوی نه د یو ښه جامع نظر، داسې نظر چې هغه د خپله د افغانانو پر ګټه باندې وي. نړیوال هېڅکله زموږ له غم نه مړه نه دي او نه زموږ دپاره دومره خواخوږي دي چې دوی زموږ غږ جګه. دلته د دغو کسانو نظریه راوغوښتل سي که چیرته د دې لپاره دغه چې مکتبونه خلاص سي دا رقم لار نه پیدا کړي، یوه بدیله بله لار د ورته پیدا کړي، تر څو پورې نور د مخالف غږونه د افغانستان په وړاندې باندې دلته د یوه غږ سره نور مخالف غږونه هم یو ځای کېږي او یو غږ عادي غږ دلته که عادي موضوع وي هلته په نړیوال سټیج کې ډېر لوی شکل باندې هلته معرفي کېږي. نور نړیوال دغه خپله سروې چې کوي دوی دلته د سروې موږ تاسې په افغانستان کې ژوند کوو، دلته وینو هر څه، دوی د خپل سروې چې کوي دا په ډیر یو غیابي شکل باندې پرته له دې نه چې هغلته هغه د افغانانو کلتوري او نور ټول ارزښتونه وکتل سي، دغو پر بنا باندې دوی دغه خپلې دغه کومې سروېګانې چې په افغانستان کې کړي دا درستې نه دي. خو دغه بهتره لار دا ده چې دلته د افغانانو نظرونه وغوښتل سي او یو بدیل لار د دې لپاره پیدا سي تر څو نور مخالفین یا هغه کسان چې د افغانستان په خیر کې نه دي دا غږونه ونه کړي. مننه ښاغلی مدني کورمدان. ښاغلی مارج، تاسو هم که په لنډو کې خپله حل لار راسره شریکه کړئ. ډېره مننه. زه د ښاغلي مدني صاحب له نظر سره هم موافق یم. ما په خپلو خبرو کې هم دا مسله مخکې یاده کړله. تفاوت ما البته په لومړي نظر کې به د مدني صاحب سره دا وي چې دوی وایي چې باید افغانان راټول سي، دا باید رافعال سي او کوم بدیل یا ګزینه را پیدا سي. زه به دا زیری ورکړم چې برعکس تاسو ګورئ په کور دننه خو دغه قیودات او مشکلات او عدم د ازادي پرابلمونه وجود لري. ولې دغه تقریبا 8 میلیونه رونان دي افغانان چې په بهر کې دي او یو څه تعداد پاک افغانان هماغسې چې په افغانستان کې په ادارو کې کار کوي او تجربه لري. په بهر کې هم دا کسانو ډېرې تجربې کړي، نه یوازې د خپل هیواد د چارو تجربه بلکې د نړۍ د ډېرو هیوادونو په مختلفو چارو کې یو څه زده کړې لا ډېرې کړي دي. بناهن د نیکه مرغه چې دلته مختلف حرکتونه، خوځښتونه، کنفرانسونه راجوړ دي چې موږ ورسره بلد یو او بیا تر ټولو زیاته هماغه د ما مخکنۍ خبره چې تر ټولو ښه عنعنوي او ملي ګزینه یا بدیل چې هغه جرګې دي. نن په ټوله نړۍ کې د ملي جرګې او هغه ډېر اوچت دی او ډېرې ټولنې هغه سیاسي، مدني، اکاډمیک دي په ملي جرګه کې راټولې دي. یعنی فقط یو بلنه ورکول او خبرې کول
تقریبا د حل لاره جوړوي ځکه یو متل دی چې لمدې خټې کم اوبو ته ضرورت لري. ټول ذهنیتونه آماده دي، شرایط نړیوال آماده دي او د ملي جرګې له فرصته باید ګټه پورته شي. بله دې فرصت نه باید ګټه پورته شي. ډېره زیاته مننه. کله چې دغه سفر را جوړ شي انشاءالله چې هر څه به سم شي. مننه کوم. کور مدن ښاغلی مارج او ښاغلی مدني چې خپرونه کې مې ګډون کړی او په موضوع مرسره بحث درلوده.